په فاریاب کې د شدیدې ګلۍ او باران ورېدو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د پسرلي موسم پر رسیدو سره یو شمېر ولایتونه د سیلابونو شاهد دي او د فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تازه تیره جمعه د شپې په فاریاب کې د شدیدې ګلۍ او باران ورښت له امله سیلابونه راوتلي او ځایي خلک یې زیانمن کړي دي. ځایي چارواکي وایي چې د سیلابونو راوتو په نتیجه کې د 2 کسانو په مړه کېدو سربیره 250 بابا کورونه، 10 ارادي موټر، 10 جریبه کرنیزه ځمکه او 10 حلقې د اوبو څاوې هم تخریب شوي دي. باران و ژاله شدیدی که در ولایت فاریاب بارید سیلاب جانکای را در پی داشت که انباشته از خسارات بود. اکثر این خسارات ها در ولسوالی گرزیوان، خواجه سبزپوش، المار، قیصار، چلگزی و کوهستانات بوده است که در نتیجه یک تن در ولسوالی المار به سبب غرقشدن در سیلاب جان باخت و 3 تن از اطفال که در ولسوالی قیصار در سیلاب غرق شده بودند، اما خوشبختانه 2 تن اینها نجات یافتند و 1 تن اینها متاسفانه جان باخت. به سبب این سیلاب ها بیش از 250 باب حویلی، 1 باب مکتب، بیش از 1000 جریب زمین زراعتی، 20 حلقه چای آب و 10 اراده موتر نیز تخریب گشته است. به سبب این سیلاب ها اکثر پل‌های ارتباطی در ولسوالی ها قطع گردیده است و همچنان بیش از 200 رسم معاشی تلف گشته است. په همدې حال کې زیانمنه شوې کورنۍ بیا د اجلو مرستو ترڅنګ هغه سیمې چې د سیلابونو راوتلو تر ګواښ لاندې دي پکې د بندونو او استنادي دیوالونو جوړېدو غوښتنه کوي څو په پسرلي کې د سیلونو له زیان او ګواښ څخه وژغورل شي. 2 بجه شبdan beri yağmur yağdı, sel geldi, ana saraka işleymen ta şu an gece. Yanga şorval sahip geldiler ne buralar, mütellerimle kurdiler ne sellanı lokalan suratlar ne. فاریاب ولایت کې سیلابونو ډیرو هیوادوالو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې 3 اونۍ مخکې واورې هم ورته تاوانونه خلکو ته رسولي وه. د افغانستان د اسلامي امارت نه هیله لرو تر څو د هغه کسانو ترڅنګ ودرېږي چې په دې طبیعي پیښو کې مالی او ځاني تاوانونه لیدلي دي. او بل هیله مو دا ده چې په هغه ځای کې چې د طبیعي پیښو شتون ډیر لري هلته استنادي دیوالونه جوړ کړي ځکه چې دا استنادي دیوالونه هم د حکومت په ګټه دي هم د ملت په ګټه دي. ګرزیوان، بلچراغ، قیصار، المار، چهلګزي او خواجه سبزپوش د فاریاب هغه ولسوالۍ دي چې پکې خلکو ته د سیلابونو په نتیجه کې زیانونه اوښتي دي. د فاریاب ځایي مسؤلین وایي د زیانمنو شویو کورنیو لاسنیوي لپاره اضطراري کمیټه جوړه کړې چې ژر به ورسره د اړتیا وړ مرستې وشي. برای رسیدگی به خانواده‌های متضرر از سیلاب‌های جانکا در ولایت فاریاب جلسه استراحت در مقام ولایت فاریاب دایر گشت که رهبری مقام ولایت برای مؤسسات خیریه و ریاست‌های سکتوری هدایت داد که هرچه عاجل به خانواده‌های متضرر رسیدگی لازم صورت گیرد. که څه هم هر کال د پسرلي پر رسیدو سره په ځانګړې توګه فاریاب ولایت د سیلابونو ګواه ده او هر کال خلکو ته په زیاته پیمانه مالی او ځاني زیانونه وراوړي، خو لا هم د مخنیوي په اړه کوم خاص اقدام نه دی شوی.